حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي مظلوم د بدعا څخه وبېرېږي. یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام ایاک و دعوة المظلوم، ځان د مظلوم د بدعا څخه ځان وساته، ځکه فانما يسأل الله تعالی حقه، او مظلوم د الله څخه خپل حق غواړي، او الله رب العالمین وان الله لا يمنع ذا حق حقه، الله رب العالمین چې څوک حق ځین غواړي الله رب العالمین د حقدار حق نه واپس کوي، نه منع کوي، ورکوي. بل روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي اتقوا دعوة المظلوم، د مظلوم د بیچاره او د مظلوم د بدعا څخه وبېرېږه، فانه ليس بينه وبين الله حجاب، د الله او د مظلوم په مابین کې یوه پرده نشته. په دې وجه ظلم یو عظیم جرم دی، ظلم معاشره چې د الله رب العالمین هغه نه برداشت. یو واقع یو قول د حضرت علی رضی الله عنه متعلق مشهور دی چې حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې الله رب العالمین د ظلم معاشره نه برداشي، د کفر معاشره برداشي. الله رب العالمین کفار ډیر دی دنیا کې، کفري ملکونه سته، لیکن د ظلم معاشره د ظلم نظام الله رب العالمین زر تر زر تباہ او برباد کړي. او دویم حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا ټوله دنیا تباہ سي یو څوک تباہ کې دومره جرم نه دی، دومره الله رب العالمین په نظر باندې جرم او سزا نه ده لکه یو مؤمن چې ناحقه سړی قتل کړي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي لزوال الدنیا اهون علی الله من قتل رجل مسلم. پیغمبر علیه السلام فرمایي لزوال الدنیا، دا دنیا چې ټوله زائل سي تباہ سي دا اهون علی الله، الله د پاره الله په نظر دومره زیات جرم نه دی من قتل رجل مسلم. یو روایت کې من قتل رجل مؤمن بغیر حق، چې نه حق یو مؤمن قتل کې دا ډیر، دا ټوله دنیا سړی تس نس کې نیست و نابود کې تباہ او برباد کې، دا ټوله دنیا ونړی دومره جرم او دو الله په نظر نه دی لکه د یو مؤمن نه حق قتل شي. او دویم دا عام خلکو ته هم مژده وایي چې د ظالم سره به یو ځای نه کېږي. ډېر خلک د ظالم حکمران طرفداري کوي، د هغه پر ظلم باندې دلایل وایي، د هغه پر ظلم باندې خلکو ته ذهن سازي کوي چې و دا خو نو فلانی ظالم نه دی، دا حق دی، په هغه باندې ناجایز دلایل وایي، دا هم ظلم دی. د ظالم سره د ظالم په طرفداري کې یوه کلمه ویل دا ظلم دی. بلکې یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. رسول الله وایي څوک یو قدم د ظالم سره یو ګام واخیستی د دې دپاره چې ظالم تقویت پراسي، د ظالم مدد وکړي او دی په دې باندې پوهېږي چې دا د کم چا زه طرفداري کوم، زه د سره روان یم، دا ظالم دی. نبی علیه السلام فقد خرج من الاسلام، دا سړی د اسلام ووتی، دا د مؤمن ځان نه بولي چې د ظالم سره یو ګام واخیستی، یوه کلمه د ظالم په حق کې وویل. او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي من اعان على قتل مؤمن شطر کلمه لقي الله مکتوب بین عینیه آیس من رحمت الله. رسول الله فرمایي څوک چې د قاتل د په حق کې د یوه کلمه و یو لفظ د قاتل په طرفداري کې وایي، د قیامت په ورځ به په داسې حال کې د الله په حضور کې پیش شي چې په تندي باندې به لیکلي آیس من رحمت الله، د ده په تندي به لیکلي چې دا سړی د الله د رحمت څخه نن مایوسه دی، دا د الله د رحمت نن امید نه لري چې یوه کلمه یوه خبره د ظالم په طرفداري کې وکړه. او د قیامت په ورځ د ټولو څه مخکې به اول د قتل او د ظلم د انسانانو حساب کیږي. د ټولو څه اول به په حقوق الله کې د الله په حقوق کې د لمانځه حساب و کتاب کیږي، او د انسانانو په حقوق کې به د ټولو څه اول هغه د جګړې او د وینو حساب کیږي. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی، هغه وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اول ما یقضى بین الناس یوم القیامه فی الدماء. د قیامت په ورځ چې اوله فیصله اول هغه کیږي، دعوه مخته راځي، اوله فیصله هغه به د خلکو په مابین کې د وینو په باره کې، یعنی د قاتل او د مقتول د دې حساب به کیږي. ایو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لو ان اهل السماوات و اهل ارضه اشتركوا في دم مؤمن لادخلهم الله النار. کدا ټول انسانان دمځکي او د اسمان مخلوق ټول د یو مسلمان په قتل کې شامل سي، الله رب العالمین به دا ټول انسانان چې د یو سړي په قتل کې شامل دي دا به جهنم ته واستي. په دې وجه علما لیکي چې د مؤمن مسلمان عزت، د زندگی، د ژوند، د عزت او ناموس ډېر غټ احترام لري، بلکې تر بیت الله هم مؤمن الله ته ډېر محترم. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي
عن ابن عمر رضی الله عنه قال رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم يطوف بالكعبه. عبد الله بن عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام ولدي په کعبه شریف په بیت الله باندې طواف کوي او دا ویل ويقول ما اطيب ريحك وما اعظمك ما اعظم حرمتك. نبی علیہ السلام بیت الله شریف ته متوجه سو، بیت الله ته ویل چې څومره بهترین خوشبودار ځای او څومره د عظیم حرمت والا ځای. والذي نفس محمد بيده، زما د په هغه ذات قسم رسول الله فرمایل چې زما روح د په قبضه کې دی. لحرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمتك ماله و دمه. د مؤمن جان مال بیت الله ته وویل چې درته ډیر زیات د الله په نظر احترام لري، ته خو ډیر محترم یې، لیکن د الله په ذات می قسم، د مؤمن جان مال، د مؤمن عزت، د مؤمن جان مال د بیت الله شریف څخه هم زیات قدرمن او احترام وړ دی. په دې وجه باندې د ظالم او د قاتل طرفداری کول دا ناجایز دي، دا ظلم دی. بلکې علما فرمایي چې څوک د ظالم په ظلم کې کلمه په تایید کې وویله، د هغه ظالم په ټولو ظلم کې دی ورسره شریک دی. په کور کې ناست دي د هغو طرفداري کوي، د ظالم سره به شریک په دې ظلم کې. څوک چې د قاتل طرفداري کوي، اگر چې د قتل نه کړي لیکن د قاتل په طرفداري کې دلایل وایي، د قاتل طرفداري کوي، په کور کې به ناست دي د مسلمانانو په قتل کې به دی ور شریک سي. او د قیامت په ورځ به الله رب العالمین دا حسابونه ټول کړي. زموږ ایمان دی چې میدان محشر ستا، حساب و کتاب ستا. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي یجیء المقتول آخذا بقاتله واوداجه تشخب دما عند ذي العزه فيقول ربي يا ربي سل هذا فيما قتلني. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي د قیامت په ورځ به مقتول چې کم سړی وژل سوی دی هغه به خپل قاتل راونسي او د دې مقتول به وینې بهیږي او بیا به د الله په حضور کې پیش کړي، یا الله د ده څه پوښتنه وکړه دې سړي زه ولې قتل کړم، ما څه جرم و چې زه یې قتل کړم. او الله رب العالمین به بیا هغه ظالم ته ووایي چې تا ولې دی قتل کړي، دا سړی دی ولې قتل کړي، دا دی ولې ووژني. هغه به ورته وایي قتلته لتكون العزة لفلان، د دې دپاره مې قتل کړي چې د فلاني عزت او د فلاني خبره ومنل سي، فلاني وزیر راته وویل، فلاني سربراه راته وویل، فلاني حکمران راته وویل چې دا خلق باندې فایرینګ وکړه، دا خلق مړه کړه. دا شرګاه په میدان به الله نبی فرمایي چې دا سړی و د الله په حضور کې پیشیږي او الله به د ده په باره کې د جهنم فیصله کوي چې د پلانی خبره ډیره معتبره وکړه، د الله د مؤمن د قتل څخه منع کړي. بل روایت کې راځي الله رب العالمین به د قاتل ته ووایي چې دا مقتول دا سړی را روان کړي، الله به قاتل ته ووایي ولې دې دا سړی قتل کړي، فیقول قتلته علی ملک فلان، د فلانی حکمران، د فلانی وزیر، د فلانی وزیر اعلی، د فلانی وزیر، د فلانی صدر، د فلانی افسر، د فلانی مشر، د فلانی حکمران په وجه باندې هغه راته وویل چې پر دوی فایرینګ وکړه، هغه راته وویل چې دا خلک ووله ما ځکه وویشتل. الله نبی فرمایي د دې سړي په باره کې به دا شرګاه په میدان الله رب العالمین چې کم چا ورته ویلي دي، آرډر کړی دي او کم څوک چې دا فایرینګ کې مسلمان وژني، دا ټول به جهنم ته ځي.